سلامونه ستړي مشه ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو د روزنامچې فرعي معاملې په تړاو باندې لا ډیر زده کړه وکړو. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې د ژورنال یا روزنامچې فرعي معامله څه ده او څنګه یې فعالولی شو. په دومره برخه کې د روزنامچې فرعي معاملې لپاره د حساب جوړول زده کوو. په دریمه برخه کې د وارده حوالې کمیشن غواړو ثبت کړو او دغه حل لاره هم زده کړو. څنګه د تللو حوالو کمیشن د روزنامچې په فرعي معامله کې ثبت کړو. په لومړي سر کې باید په دې باندې پوه شو چې د ژورنال یا د روزنامچې فرعي معامله څه ده. د روزنامچې فرعي معامله هغه حوالو ته ویل کیږي چې کمیشن یې په یو بیل حساب کې ثبتیږي او په خزانه یا نورو حسابونو باندې هیڅ اغیز نه کوي. د مثال په توګه کې یو صراف موږ ته حواله راولېږي او وغواړي چې د دې حوالې کمیشن په جلا حساب کې ثبت شي ترڅو جلا حساب ورسره وشي، نو له دې روزنامچې فرعي معاملې څخه ګټه اخلو. د ښه درک لپاره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په لومړۍ برخه کې د روزنامچې د فرعي معاملې فعالولو زده کړه کوو. د دې چارې لپاره ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته د خپل پټ نوم لیکو او خپل ډیټابیس ته ننوځو. وروسته بیا تنظیماتو یا سیټینګ برخې ته ورځو. هلته بیا د بریون یا پرمختللې برخه پرانیزو. لږ ښکته راځو او د ژورنال یا روزنامچې فرعي معامله فعالو. په دومره برخه کې د روزنامچې فرعي معاملې لپاره د حساب جوړول زده کوو. د حسابونو برخې ته راځو، نوي حساب باندې کلیک کوو. د مثال په توګه نوم یې لیکو د پاکستان د حوالې کمیشن. بیا یو څه نور هم ښکته راځو او د جوړولو په تڼۍ باندې کلیک کوو. په دریمه برخه کې د وارده حوالې کمیشن غواړو ثبت کړو او دغه حل لاره هم زده کړو. مثال د پاکستان حساب پرانیزو. فرض کوو چې له پاکستانه یو صراف موږ ته د 1,00,000 افغانۍ یا د 100,000 افغانیو یو حواله را لیږلې ده. په جمع کې 100,000 لیکو، سرچینه یا منبع پاکستان ټاکو، د لیږونکي او اخیستونکي نومونه لیکو. د حوالې نمبر سیستم په اتوماتیک ډول باندې راته جوړوي. خو مهم ټکی څه دی؟ که ګټه مستقیما همدلته ولیکو پر بیلانس او خزانه اغیز کوي. خو موږ غواړو چې دا کمیشن جلا ثبت شي، نو که غواړو چې جلا ثبت کړو لاندې مرحلې باید تطبیق کړو. اول جی اس ټي باید انتخاب کړو. په حسابونو کې د پاکستان د حوالې کمیشن حساب انتخابو. کمیشن یا ګټه مثلا 100 افغانۍ په طلب یا کې لیکو. تشریحاتو کې لیکو د پاکستان د لومړی نمبر حوالې کمیشن. وروسته بیا درک برخه کې بې درکه انتخابو ترڅو پیسې یوازې همدلته ثبت شي او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. اوس که راپور ته لاړ شو وینو چې د حوالې حساب 100,000 افغانۍ ده. حال دا چې باید 100,000 او 100 افغانۍ وي. لامل دا ده چې کمیشن مو جلا حساب کې ثبت کړی او دلته نه ده ثبت شوی. اوس بیرته راځو د پاکستان د حوالې کمیشن حساب پرانیزو. وینو چې منفي بیلانس لري، یعنی 100 افغانۍ باقی ده. په څلورمه برخه کې د صادره یا تللو حوالو کمیشن ثبتول زده کوو. بیا ځل د حوالې لپاره یو حساب پرانیزو، مثلا دغه د پاکستان مخکینی حساب. دا ځل تللو حوالې انتخابو. د مثال په ډول باندې موږ 200,000 یا 2,00,000 افغانۍ په جمع کې لیکو. د حوالې نمبر خپل لیکل کیږي. وروسته د کمیشن ثبتولو لپاره جی اس ټي انتخابو. د پاکستان د حوالې کمیشن حساب غوره کوو. کمیشن لیکو مثلا 100 افغانۍ. تشریحات د حوالې نمبر سره لیکو، مثلا د 2005 حوالې نمبر. بیا ورپسې د لیږونکي او اخیستونکي نومونه لیکو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو. اوس که راپور ته لاړ شو وینو چې پخوا 100,000 افغانۍ منفي بیلانسو، اوس 200,000 نور حواله ور اضافه شوی، نو بیلانس اوس 100,000 یا 1,00,000 افغانۍ شوی دی. که د کمیشن راپور ته لاړ شو د پاکستان حوالې کمیشن حساب خلاص کړو، وینو چې مخکې 100 افغانۍ ثبتو یا 100 افغانۍ بیلانسو، اوس یو بل 100 افغانۍ هم ور اضافه شوی دي چې ټول بیلانس یې 0 شوی دی. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.